ولسمشر محمد اشرف غني نن د ډاکټر ناکامورا له کورنۍ او ملګرو سره په خبرو کولو کې څه وویل، څه کول غواړي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني وایي د اوبو مهارولو کې د ډاکټر ناکامورا فکر به پیاوړی او دوامدار شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن ماښام د ډاکټر تیستو ناکامورا ښځې او لور سره په ارګ کې وکتل او د افغانستان دولت او خلکو په استازیتوب د نوموړي کورنۍ د جاپان دولت او خلکو ته د خپلې خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب څرګند کړل. په دغه کتنه کې چې د هیواد لومړی میرمن او د هیواد د ملي امنیت سلاکار حضور هم درلود، جمهور رئیس غني وویل د ډاکټر ناکامورا ستر او زیارکښ شخصیت و چې تیرو 22 کلونو کې په خپلو ګټورو فعالیتونو د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ځینو سیمو خلکو ژوند بدل کړی دی. هغه زیاته کړه د ډاکټر ناکامورا وژنه یوه فاجعه ده او ټول افغان ولس پر دغې پیښې غمجن دی. د هیواد جمهور رئیس د ډاکټر ناکامورا بشپړو شوو پروژو ته په اشارې وویل د ډاکټر ناکامورا خپل کار په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو خلکو د درملنې پیل کړ او د اوبو د مدیریت، کرنې او اوبو لګولو سیستم د ایجاد په برخه کې بریالۍ پروژې بشپړې کړې. جمهور رئیس محمد اشرف غني د ډاکټر تیستو ناکامورا کاري طریقه بریالۍ وبلله او ویې ویل د افغانستان او په افغانانو په ژوره توګه وپېژندل او له بېوزلو سره د هغه ځانګړې لیوالتیا نوموړی پر انسان دوست شخصیت بدل کړ. هغه زیاته کړه ویاړم چې 2 ورځې مخکې مې له ډاکټر ناکامورا سره تیرې او د ده د پروژو په اړه مو خبرې وکړې. همداراز مې نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت او د افغانستان تر ټولو عالي دولتي مډال هم ورکړ. جمهور رئیس غني څرګنده کړه افغان ولس ډاکټر تیستو ناکامورا د افغانستان یو ستر شخصیت بولي او کورنۍ یې د افغانانو په زړونو کې ځای لري. د هیواد جمهور رئیس یو ځل بیا د ډاکټر ناکامورا کورنۍ او د جاپان خلکو ته تسلیت ووایي او زیاته یې کړه ډاکټر تیستو ناکامورا ته د درناوي په پار به سبا په ځانګړو مراسمو کې د نوموړي د جسد ملتیا وشي. دغه راز به هغه پروژې چې ډاکټر ناکامورا د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې اجرا کړي د ده په نوم شي. هغه زیاته کړه د افغان ولس وجیبه ده چې د ډاکټر ناکامورا فکر، کار او یاد تلپاتې وساتي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، کومه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.